بس ځکه نه ښکارمه دلاور خانه چې یو خو زما هم شل مسلې دي او پرون هغه شبنمي له ورغلمه نو ما یو ګوټ چای به هم ورسه وکړم نو هغه ماته وویل چې زما خو لږه مساله ده چا سه ما چا سه اوس ناست یم هغه سره خبرې کوم او شپږ کسان سره د رپیټرو را دننه شو خو چې ما ته یې داسې وکتل چې دا خو راشنکوپ ورسره ناست دی نو ما ته وایي چې راشنکوپه خیر خو دی ما دا سړی مې زوړ ګاونډي تېر شوی دی ته وایه څه مسله ده وایي هېڅ هم نشته او ډایرک ووتل راشنکوپه ستا دبدبې او ستا چې دا کمې فیصلې دا تا له چې کمې فیصلې راځي او دا دبدبې زه اورم که نه ما ته خلک ویم او ما ته پته هم ده دا ځکه ته ښکار یم نو به ټوله ورځ دې فیصلو کې ګرځي او دغه راشنکوپه ټوپک دې نن څه کو دا دې څنګ ته مې دی دا خو زما ډوډۍ او جامه ده د دې نه بغیر خو زه ګرځم نه او د جرګو مرکو خبره دې وکړه نو کومه جرګه چې نه واریږي هغې له ما خلکه بوځي هلته خو چې زه خلکو ته ور مخامخ شمه او ما ته داسې وګورو بیا راشنکوپ ته وګوري نو په خپله روغه کوي او خو ما ته پته ده ستا د دبدبې نو دا زه ټیلر څه پاتې شوې یم که نو ولې تا درځیتوب هم کړی څه نه نه هغه ټیلر نه ما هټلر دغه زما تعلیم لږ کم دی هغه څه نه وه خاشنایي مې ووسه که نه دغه زمونږ دې ګاڼی چې به ګوړه وکړه هغلی او پکې ما د لیمبانو ګوړه هم نیوله که نه هغه وی راشنکوپه دې سبې دا طبیعت جوړېږي که نه راشنکوپه زم د نظم ماښامې رانږدې دی او ستا هم شل لانجې دي څوک د باندې ډز مز ونه کړي موږ پکې ونه لګو دا څه ویل دلاور خانه د راشنکوپ د وجې نه ډېرو خلکو دښمنۍ پرېښودې روغې یې وکړې او ډېر بدماشان دله ما سړي کړل دا څه وی دلته چې ناست یم زه وایم دې ماښامي ته پاتې شه ډوډۍ به عزت وکړه بس ما سره هغه هم دا دی که نه چې څوک در باندې ډز مز ونه کړي دلاور خانه ستا ږم پخ کړی دی او دا ډېر الله دې وبخښه الله دې وبخښه الله دې وبخښه ښځه چې سیګ وره خدمت ته دې تابعدار یم ښه زه الله دې خوشحاله کړه زه لاړو د شپې م ګوره چې څاخوا دې خو یې رنګ ما پسې کوه نن سبا خو دا غله م ګډ شوي دي زما د علاقې ته خو نشي راتلی هغه ته پته ده چې دا د سره مې د لاس ونه لګي نه نه به دا او چې شاخوا دې خو یې ټیلیفون کوه په یو ټیلیفون به درځم مهرباني مهرباني مېلمه سړی مه شئ خیر دی راوړ خانه څه کوې والله دلته مې یو کس پسې پیسې دي هغو ډېر 2 کاله وشو پیسې مې ورپسې دي بیټري او یو پیس مې له ورکړې دی او والله چې پیسې نه راکوي یا چې ورشم الټه مې پیسې کوي دا دې څه وویلې او که نه تاسو معلوم نه چې راسره لاړ شي ما سره داسې کس شته راشنکوپ ماما باندې مشهور دی چې د هغه دبدبه په دې کلي کې خورا ده یارنامه خو یې ما اورېدلې ده نو بس ور ولو او بس صرف چې هغه ته وګوري انشاءالله پیسې به دې خپلې درکړي ښه چې وشو راځه ته راځه زه خو تلم بل خوا خو زه دغه نه زه راپاڅېدم تا سره ځم مېلمه د لرې ځای نه راغلي راځه سلام علیکم کلاشنکوپه وعلیکم سلام دلاور خانه ته خو بیا رالې رالمه د دې سړي څه مسله ده په خیر مېلمه څنګه مېلمه کښېنه څه مسلې ده د دې سړي مسله ده چې هغې نه بیټري او یو پي ایس وړی دی او هغه سړی ولې اوس پیسې نه ورکوي نو ما ورته ویلې چې ته راځه کړي دي ده نه که څنګه یې درنه وړي دي والله قرض رانه وړي دي او ثابت 2 کاله وشو پیسې به درکړم خو پیسې رانه راکوي دا ولې ده دونه زورور دی چې تا د خپلې پیسې نه درکوي نو څه جرګه مرکه دې پې کړې ده او که نه جرګه خو مې پې کړې وه وایي بیخي مني نه څنګه به یې نه مني دلاور خانه دا څوک تېز سړی پیژنګلو خو نه دی که نه پیژنګلو دی دلته د پیم د اجرا کې اوس دی ناست دی ښه او راځئ ور به شو پې زه بیا ترې په 2 څپېړو والم ته ما داسې سړي راوستلې چې د ډېره غټه دبدبه ده نه نو کوم ځای کې چې ګوره سړی چې د جرګې هم نه مني او د ځان نه بدماش ګوټې ساس کړي دي او دې تا له خپلې پیسې نه درکوي سړي خو یو جاجر کالتوس په پیدلال ته وسوامه او په خپله به دا پیسې درکوي او که جاجر کالتوس هم دي په 2 څپېړو یې تېدلی وسلم ښه نو ورځو او ورځو راځئ د چا اجره کې دی پیم دې اوجه کې ناست دی ښه وایي دا خو دلته راغلی سړی د کوم ځای دی والله سړی پته نه لګي خو بس پیم دې اوجه کې ناست دی ښه ځه ته راځئ چې ورشو ځه
دلاور خانه ما نه خویر شو زم پر سړی کینه و چې پیاله چې ولرو نه خدای دې کاګه عزت وکړه ګورد ما خو دې راوسته ما ورته چې دا سړی ډېر دبدبې ده او دې به تله پیسې والي بس دا داسې ونه کړه د باندې دې چای مو وڅښله او ډوډۍ دې هم پرې بالکل. دغه اسان دي دا زما مسلې دي ښه پیسې غشتل ما ته اوبه دي په دوو ټکو به یې تدلوالمه کیدای شي له 100,000 پکې زیات یم درکړي چې تا ما پسې راشن کوپ راوستو زه خو داسې سړی راځئ چې ورشو راځئ ما ته دوا کوه او راځئ. دې سړي له مې راوستې چې دلاور خانه یو ورځ راته ټیلري ویلي هټلر همدغه دی خو دا ټیلر ورته زه د مینې نه ویمه که نه سړیه ما ته ویله کلي په دې پټو کې به لږ چکر راکې او وی دلته ویلي پخو بنګلو مونږ له دا نظر خراب کما یې راشه او وی راشن کو پتا کې مې دا کار ډېر وخت وي چې تا سره ګرځم وي دا اړه مې غټي ما ورته وی د راشن کوب داسې روب داب دی چې دلته چې ما سره ګرځي ته به په سکون کې او مېلمه ته به بس پرون نه وې تلې والله پون ورغلی ما یو دوه ډزې مې را باندې وکړې بیا دې واپس راغلم دا دې څه ویلې چا در باندې وکړې میلمه هغه کس کنه هغه چا پسې مې چې قرض پیسې دي دا اوس چې ورپسې مونږ او د پی مجره کې چې ناست دی نه مړه او کنه نو ډزې را باندې وکړې ولې بس پیسې مې د وختې پسې یو دوه ډزې را باندې وکړې چې راوتښتېدم ما پوه شوې ځکه تا پسې راغلی ما چې ته بیا راته راروانې او اوس د پیم دی حجره کې ناست دی او ناست دی او پنځه کسان څلورم دي جوړ څلور نو څه داسې اسنه وسله څه اوس اخوسته نو اوس دې ټیم کې ټول څه ټوپکې وسوي نو دا تا ته ساده سړی ما ته دلته ولې نه وي ولې نو چې کم از کم ځان څخه مې یو دوه درې تمانچې راغشتې وي سړي به مې ځان سره روان کړو ما خو ځان سره دا یو راشن کوپ راغشتې دی او دا مې هم ګورې پرون اغشتې دی پته نه لګي چې ډز به هم کوي او که نه ما خو دا چک کړی نه دی نو داسې کار دی دلاور خانه ته دې میلمه سره لاړ شه او زه دا مونځ کوم او درهلم ښه تا خو د مانځه ټیم لاندې دی مانځه ته خو لا ډېر ټیم دی او دا میلمه راغلی دی دا به دا پیسې نه به څوک وارئ دلاور خانه داسې کار دی زه به ورته نفلونه م وکړمه لږ ښه دی ثواب دی پکې او زه بس دا دې درهلم نه 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 دا ته میلمه ته هم ګوره پاتې مه راوله راځه دا ولې ته خوړه چې دلاور خان نه دا غوسه را باندې راله که اوس دا میلمه دی او په دې ډز کړي دو دا د غوسې نه اړچما زه ته راځه غوسه به دلته سړی شي راځه راځه میلمه دلاور خانه ته راځه ته زه ویما راځه دام کې به مې ما راځه ته راځه خیر دی مړه خبره به لږه جنګ جګړې نه هم څه ګوری نه جوړېږي ښه اجي وشو خیر اوس که ګوره 203 به اوس وکړمه خو ګناه ده که نه نو 203 302 خیر ګناه ده که نه ګوره د الله به هم ګناهګار یم او د مخلوق هم نه راځه اوس ولې دا پیسې له دله ختمه راځه کړو دا بس پیسې هم اوسه خبره وکړو راځې راځه کټې سړي ورسره راشن کوپه ورغی پې راشن کوپ ښه اوس به دا ټول هم ټکوي او پیسې به هم ترې غواړي ښه ته وګوره د راشن کوپ کار ځوانه په څه خیل راغلی یاره نه که ته لږ پاسه د دې کټه ته لږ پاسه میلمه راشن کوپ ته وګوره که نه هغه دی ټوپک روباسي ټول پاسه تاسو اخواشه لږه اخی د سره خو چوکه وه میګا دې کې زه ملاستومه شپه مې دلته وه که نه جي ملا رانه کټملو خوړلې وه نو ته میلمه سړی مونږ وو چې کټمل ته ونه خوري اوسه یا لکه راشن کوپه دې میلمه ته خو تاسو ډېر پاتې راوستم مړه نو اصل کې سړی داسې خپل شانتي وکړه نه خبره مې ورسره له وکړه پټه ما یې زه په کشتونو بېدلې درکړي خو ګوره بیا چا له قرض سودا ورنه کې په دکان د پاسې ولیکوې قرض بالکل بند ہے